د کله نم چې دلته په متحده عربي اماراتو کې د پاسپورټونو ستونزه ایجاد شوه نو تر ننه پورې زموږ ګڼ شمېر هیوادوالو زیات تکلیفونه کړي دي او زیات تاوانونه یې شوي دي. په دې ویډیو کې ځینې درته بیانوم او مسؤلینو لپاره هم دا ویډیو ضروري ده که دلته اماراتو کې دي او که مرکز کې دي نو دوی لپاره هم دا ویډیو ضروري ده. شاید دوی ته معلومات دي که نه نو دا ویډیو لږ وګوري چې دلته په مسافرو باندې څه تیر شوي دي. کله هم چې په متحده عربي اماراتو کې د پاسپورټونو کپیانې ختم شوې نو په هغه وخت کې دلته هیوادوال زیاتو ستونزو سره مخامخ شول. چا چې ویزې ختمې وي او پاسپورټونه ختم وو دوی چې بیرته نوې ویزې لګولې نو د دغې ستونزې حل لپاره په هغه وخت کې د مسؤلینو لخوا سټم یا ټپې پیل شوې چې د ټپې یا سټم په ذریعه به پاسپورټونه تمدیدېدل 15 کلن هماغه د نوي پاسپورټ پیسې به ترې اخیستې کېدې. خو په هغې باندې د خلکو مشکل حل نه شول. په سلو کې به 15 کسانو ته پې ویزې کېدې 15 نوي کسانو ته به پرې نه کېدې. نو کله چې مسؤلینو ولیدل چې د خلکو ستونزه زیاته شوه په ټپه باندې چاته ویزې نه لګېږي نو بیا دوی 15 کلن سټیکر پیل کړل. په ابوظبي کې 1 کلن و په دوبۍ کې 15 کلن و. نو دغو کسانو چا چې په ټپه باندې پاسپورټ تمدید کړی و او ویزه به پرې نه کېده نو بیا به 15 کلن سټیکر په خپل پاسپورټ باندې لګاوه چې هغې نه به هم د 15 کلن پاسپورټ پیسې اخیستې کېدې. په ابوظبي کې به 1 کلن تمدیدېده دوبۍ کې به 15 کلن. خو دې سره هم بیا د زیاتو کسانو ستونزه حل نه شوه. چا چې ټپه لګولې او هغې نه وروسته سټیکر ولګوو بیا هم د دوی ستونزه حل نه شوه. په سالو کې به 1-2 ویزې کېدې نوره پرې نه کېدې. نو هغې نه وروسته بیا د 15 کلن سټیکر 1 کلن ته واوښتل چې بیرته به د 1 کلن پاسپورټ پیسې ترې اخیستې کېدې. نو دلته هم بیا په دې وروستیو کې خو زیات مشکل سره مسافر مخامخ شول ځکه چا به چې 1 کلن ولګاوه هغې به هم په سیسټم کې نه راتلو نو بیا به هم دوی ته ویزې پرې نه کېدې. چې ابوظبي کې زیاته ستونزه نه وه هغې خو په سیسټم کې راتلو هلته 1 کلن و خو دوبۍ کې به چې به هغې به نمونه په سیسټم کې نه راتلل نو دلته هم دغه خلک تاواني شول. د دې نه وروسته چې اوس پاسپورټونه له خیره سره پیل شول نو د دې قیمتونه هم خورا لوړ دي. موږ د مسؤلینو څخه په درنښت هیله او غوښتنه کوو چې دلته مسافرو باندې ډېر زیات تکلیفونه تېر شوي زیات تاوانونه یې شوي دي. که چیرې شونې وه او کېدونکې وه نو د پاسپورټونو به یې د بیرته خپلې اندازې ته راولي نو دا به د مسافرو سره ډېر غټ کوم وکړي. یو خوا پاسپورټ به یې ګرانې شي بل خوا د ټیکټونو به یې نور تاسو خپله ورته مناسب شئ چې باید څه وشي. مننه.